محمده څنګه چې دې خوښه وي هماغسې ژوند وکړه، خو دا په یاد ولره چې ته هرومرو مرې. هر څوک چې دې خوښ وي مینه ورسره وکړه، خو دا هم په یاد ولره چې هرومرو ترې بېلېدونکې یې. کوم کار چې دې خوښ وي هغه وکړه، خو دا په یاد ولره چې د خپل عمل جزا درکول کېږي. ای محمده پر دې هم پوه شه چې د مؤمن شرف قیام اللیل دی او عزت یې له خلکو څخه استغنا ده. نو خپله خوشحالي له الله تعالی پرته په بل څه پورې مه تړئ، ځکه یار او دوست جفا کوي، نږدې خلک لرې کېږي، ژوندی کس مري، مال او شتمني له منځه ځي، روغتیا ختمیږي او یوازې حی او قیوم ذات تل تر تله پاتې کېږي.